أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه في أول كلامنا ووسط كلامنا وآخر كلامنا اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا ملهم الملائكة ألهمنا اللهم رب زدني علما. حاجی دغه تفسیر اصول التفسیر کې تاسو ته قرون د تفسیر لغوي معنی اصطلاحي معنی د تفسیر موضوع د تفسیر غرض و غایت اور د تفسیر ولا اقسام درته بیان شو. اوس یو بحث څه دی التأویل والتحریف. تعویل اور تحریف. تعویل دادی آل یعول اولم پمانا د رجع یرجع سره اور بیا تفعیل باب ته وخیږي التأویل نو اول یؤول التأویل پمانا د رجع یرجع یعنی نو اړول صرف پمانا کې رسی. نو لغوی معنی د تأویل ولشوا صرف الکلام عن الظاهر. صرف الکلام عن الظاهر کلام اړول د ظاهر نه، یعنی ظاهر کې یو معنی رسی، ظاهر کې یو مفهوم رسی او ته هغه نه واړی بل طرف ته کلام دې ته چی تأویل. اور اصطلاحی تعریف ته تأویل ولا صرف الکلام عن الظاهر الى احتمال غیر مخالف لکتاب الله تعالی و سنت رسوله صلی الله علیه وسلم. صرف الکلام کلام اړول ان الظاهر د ظاهرنا، ظاهر خو یو معنا رسی، الى احتمال غیر مخالف لکتاب الله و سنت رسوله. دا دوا شیزونه ورته ضروری دي. یو خو ګوره احتمال هغه بل معنی ته څه واړی کنا ظاهری کلام نه هغه کې احتمال وی صحیح شو، د هغه معنی احتمال هم لري. څه غیر احتمال وی هغه خو بیا تحریف کې رسی. غیر احتمال طرف ته اړول چې احتمال نه لري نو هغه به څه شي تحریف دی. تأویل به کم وی چې ته دسه ظاهر نه واړی غیر ظاهر ته خو احتمال لري دغه معنی. اور بل یو قید و تدا ضروری دی چې غیر مخالف لکتاب الله تا واړول هغه غیر ظاهر ته یو خو احتمال هم د هغه معنی لرل اور بل مخالف ته کتاب الله اور د سنت رسول نو. کوئی شي په خبره مخالف نو که مخالف نو بیا دي ته غلط تعویل بیا څه شي تعویل د وکړل خو غلط تعویل دي ځکه کتاب الله او د سنت رسول مخالف دي. کوئی شي په خبره لکه ګوره د دې پر مثال دی کنه لا نفرق بین احد من رسله، مونږ تفریق نکو پمن د یو تن کې هم د پیغمبرانو نه. لا نفرق بین احد من رسله خاجی مونږ تفریق نکو. اوس تفریق په دوا قسمه باندې دی، یو تفریق ایمانن دی او یو تفریق درجتن منزلتن دی. صحیح شو. اوس کچرتا ګوره لا نفرق بین احد من رسله یواز دی ظاهری معنا دي چې بس مونږه تفریق نکو. اوس دا ګوره مونږه اړو دینه مونږ سره دوا احتمالات دي کنه. دا مونږه ایمانن تفریق ته هم اړولې شو او دا مونږه منزلتن درجتن تفریق ته هم اړولې شو. اردوړو احتمال شته کنه یاره کم تفریق مونږه نکو. خو اوس کچرته مونږه دا واړو تفریق درجتن ته نو دا اوس الته بیا مخالف ته کتاب الله ګرځيږي. مخالف ته کتاب الله څنګه ګرځيږي؟ ځکه تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. مونږه د پیغمبران دي تلک الرسل سمونږه فضیلت ورکړه دي بازو ته په بازو باندې. او د جتی اسلام نفرق بین احد من رسل مونږه تفریق نکو نو هغه د قران آیت خلاف شو خنه. اوس دي کې صحیح دا اوس غلط تعویل شو او دي کې صحیح تعویل څه شه دي سمونږه تفریق نکو خو ایمانن. مونږه تفریق نکو ایمانن یعنی مونږه ټولو پیغمبرانو باندې ایمان دی. صحیح شو. او دې د لپاره یعنی دا اوس غلط تعویل نه دی، دا صحیح تعویل دی. مخالف ته کتاب الله هم نه دی،
مخالف ته کتاب الله څنګه نه دی کل آمنه هغه آیت مبارکه کې کنه یعنی الله تعالی حکم هم دا کې نور آیتونو کې تاسو ټول پیغمبرانو باندې ایمان راوړو اور اندرنګي حدیث مبارکه کې هغه ایمان مجمل ایمان مفصل تر ټولو پیغمبرانو باندې ایمان وګوره او دا صحیح تعویل دی خو شو په خبرې مې حاجی اور بل دی تحریف څه شي تحریف التأویل والتحریف تحریف دا ماخوذ دی د حرفنا اور حرف دا یی کناره تا کناره یعنی د یو شی اخیری حصہ لکه قرآن مجید کې هم دغه ټکی راغلی و من الناس من یعبد الله على حرف څه بعضی خلک دي څه هغه عبادت کوي په کناره باندې عبادت کوي معنا دا دی څه اله په کناره باندې ولاړ دي خلغونی تکلیف ورته ورسی لغونی ازمایش ور باندې راشي نو بعد دغه دین اسلام دته پریګدي کفر طرف ته سي و من الناس من يعبد الله على حرف نو حرف دا کناره ته یي اوس تحریف دا هم تحریف ځکه یي کنه صدې کې هم دغه کلام یو مفهوم دی تی هغه نه واړې بل طرف ته صحیح شو او دسي طرف ته واړې صد هغه اړو سره احتمال هم نه لري دسي طرف ته واړې صد هغه اړو سره احتمال نه لري نو دی وجه نه دي ته تحریفي او د تحریف اصطلاحي معنی صرف الكلام عن الظاهر الى احتمال د دې کې الى غیر احتمال د صحیح کوه صرف الكلام عن الظاهر الى غیر احتمال طرف ته سدسي غیر احتمال مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ځکه چې احتمال وی اور مخالف ته کتاب الله مخالف ته سنت رسول وی نو هغه ته بیا غلط تعویل یي اور بیا غیر احتمال طرفتین احتمال نه لري نو دا بیا تحریف دی صحیح شولا او دا تحریف بیا لفظي معنوي دواړه کېدل شي هغه بیا بحث وګد دی پوه شو مولوی سیدی باندې خاجي لکه ګوره دغه تحریف یعنی کلام اړول صرف الكلام عن الظاهر الى غیر احتمال لکه قرآن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کنا من قال فی القرآن بغیر علم چا څه قول وکړلو په قرآن کې بلا علم یعنی بغیر د پوهه نه هغه پوهه نه یعنی هغه فنون نه ویلي هغه علوم نو حاصل کړي څه کم قرآن مجید زده کړي د لپاره ضروری دي یعنی صرف نه هو کې مهارت نه لرل اندرنګ نور دغه علوم د ادب ولا علم البدیع علم البیان علم المعانی وغیرہ دي کې مهارت نه لرل لکه څنګه شیخ الحدیث زکریا رحمت الله علیه فضائل اعمال کې ذکر کړی دي کنه تقریبا 22 علوم دي صدا قرآن مجید فهم د لپاره په خپل پوي او بل پویولو د لپاره دا ضروری دي نو دغه علم نه لرل نو قول وکړلو قول معنا د دې کې تفسیر دی ښا من قال یعنی من فسر هغه سړی چې تفسیر وکړلو په قرآن کې بغیر علم بغیر د علم نه یعنی پوهیدو نه ور باندې نو فلیتبوأ مقعده فی النار نو هغه د ټیکانا جوړه کی په اور کې یعنی ځان ته د اور کې ټیکانا تیار کی صحیح شولا نو دا دومره سخت وعید د څه شي باندې په تحریف باندې یعنی ته خو ته لکه مثال ډیر د مثالونه دي چې هغه تکل صرف نحو نه ویلي اندرنګ نور علوم د نه ویلي لکه څنګه دغه مودودی دی کنه مودودی دې څکلا دغه انبیاء کرامو خلاف کما عقیده دي صدا معصومین نه دي دونه خطا کیدل شي شرک کیدل شي نو دغه عقیده هغه ولی خپل کړی دي دغه عقیده هغه ځکه خپل کړی تاسو ته به اومي سپاره کې راشي چې ابراهيم عليه السلام کوم مناظره خپل قوم سره وشوله فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين دغه آیتونه دي کنه درې شیزونه ستوري ولیدل بیا سپوږمۍ ولیدل بیا انور ولیدل صحیح شو نو بیا دې کې مودودی یی کنه چې یو پیغمبر یا یو متلاشی د توحید هغه اوره پوری توحید ته نوی نشي رسیدلې څوره پوری د شرک په کندو باندې پریوتل نه وي نو دغه د کې ابراهیم علیه السلام د شرک په کندو باندې ور پریوتل چې ویل چې دغه ستوري زما رب دی او چې کله دا پناه نه د خو زما رب نه دی یاره د سپوږمۍ دی بل ورځ ته سپوږمۍ نه ویلو نو دا شرک وکړلو نعوذ بالله به څه کله دا فنا شو یاره دا زما رب نه به نور نه خدای جوړ کو
نو هغه ول چې دا شرک ابراهیم علی السلام وکړه د شرک په کندو باندې ور پریوتل او بیا توحید ته ورسېدل انی وجهت وجهي لله فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین نو بیا دې ته ورسېدا ګوره مودودی خچرته صرف نحو او دغه علم المعانی علم البدیع علم البیان دغه یلی وی دغه قواعد او ضوابط چې یلی وی کنه نو بیا به دغه عقیده نو خپل غړي لکه د دې کې ول هاذا ربی دی کنه هاذا ربی د کې هغه ځای کې به تراشو خبره ودیږي نو هاذا ربی کې د ډیر توجیهات دي نو یو دا لاندې دا چې هاذا ربی آیا دا زما رب دی یعنی انکار د پاره دی آیا دا زما رب دی خدای موخه د زما رب نه دی نو سکول دغه قاعده ثابته نو د دې کې هغه کومه معنا مراد کا ها او د دې کې ګوره چې کله دغه علوم د نوی حاصل کړي نو بیا ګډوډېږي دغه علوم ته ضروری دي نو به هر حال بغیر علم کې خبره وکړه لګنه خاجي بل خبره تفسیر بالرای لکه دغه تحریف نه تاسو ته معلوم شو اندرنګ تعویل نه یعنی خپل رای سره تفسیر کول خپل رای سره نو اوس خپل رای سره تفسیر کول د تحریف کې رسی خو مطلق رای دین نه دی مراد ځکه مطلق رای نه دی مراد چې قرآن مجید خپل د رای پیش کولو دعوت ورکړي ها قرآن مجید آیت دی کنا کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته تاسو د الله تعالی دغه آیاتونو کې تدبر وکړو تدبر انداز کنه غور او فکر او خپل رای ورکړي پیش کو صحیح شو نو مطلق رای د مضمومه نه دی بلکې دا ممدوحه دی خو هغه رای هغه مضمومه دی چې هغه د قرآن او سنت خلاف وي خوشی په خبره اور بیا کوم رایا هغه مضمومه دی قرآن مجید په باب کې چې تخپل رایا اصل وګڼي اور قرآن مجید تبع وګڼي لکه څنګه جعل الرأي حقا والقرآن تبعا ګرځول د رای حق اور قرآن هغه تابع وګرځي معنا دا دی لکه ګوره لکه نن سبا زمونږ ټول خلک الله د مونږ دغه باطلو عقیدو جماعتونو پارټیانو نه وستی خو څومره اهل باطل دي کنه هغه خپل ځان د پر دلیل اندغه قرآن پیش کړي خو څنګه قرآن به د اړې راړې او د خپل باطل عقیده پیش کړي نو هغه اندغه دي چې ته یو عقیده پیش کړي کنه اوس قرآن مجید دراوړول قرآن مجید په خپل دغه باطل عقیده باندې ورپټ کړي چې ګوره قرآن مجید نه دا معلومیږي نو دا تحریف کوي دا تفسیر برایه دا مضمومه دی ستا هغه خپل رایه اصل وګرځوله قرآن مجید د واجنه ترایه نه بدلای کني قرآن مجید کې خو یو خبره یو شانتي وکړه کنه په کار دال چې تاسو خپل عقیده پرېږدای خپل رایه پرېږدای دا خو یو رایه شواله که څنګه دغه دي کې مودودی دغه رایه دی نو اندرنګي دغه رایه ته نه پرېږدای بلکې قرآن مجید ورته ته بدل کې قرآن مجید تشریح ته غلطه وکي او هغه سره خپل غلطه عقیده هغه ثابته کې دغه تفسیر برای د مضمومه دی نور تفسیر هغه کې خورای دغه مفسرین ټول رائے پیش کړي نو اندې وجه نه خو تفسیر د دسي تفسیر شو او حدیث شو د دسي علوم دي صدقه مفسرین ګڼشه مفسرین ګوره په زرګاو لقاو باندې تفسیرونه به د تمیلاو شي یو تفسیر په سلو جلدونو باندې مشتمل دی نو هغه دغه تفسیرونو کې څه شي لیکي خو هر مفسر خپل رائے دي قرآن او حدیث پرانا کې نو به هر حال نو تفسیر برایه مطلقاً رایه هغه مضمومه نه دی بلکې ممدوحه دی قرآن مجید په خپل د دعوت ور کوي خدا دې د غرایا اصل ما ګرځوا د غرایا تابع او ګرځوا قرآن مجید اصل وګرځوا لکه څنګه علامه اقبال رحمت الله علیه او شعر لیکنا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق یعنی خپل نه بدلیږي قرآن بدلی قرآن ځان ته بدلی او دغه بیا ګیلا کوي ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق حاجی اوس دا خو یو شو چې دغه تفسیر برایه دا مضمون دی بل مفهوم چې تفسیر برایه دا مضمون دی هغه دا دی چې نقل په ځای کې تخپل رائے استعمال وکي نقل په ځای کې ته د خپل رائے استعمال وکي لکه ګوره اوس قرآن مجید تفسیر ته کوي کنه یو ځای د سراغلو دغه ځای کې یعنی تفسیر القرآن بالقرآن متصلا یا منفصلا کیږي یا تفسیر القرآن باقوال الرسول صلی الله علیه وسلم کیږي ته هغه پرېږدی نقل پرېږدی او ته خپل رائے ته ترجیح ورکړي صحیح شو خپل رائے ورکړي پیش کړي نه نبی علیہ السلام خدا مراد کړي خدا مراد نه دی بلکې مراد دا دی اندرنګ قرآن مجید بل ځکه د دې ته تفسیر بیان کړي خدا نه دی بلکې مراد دا دی زما رائے دا دی یاره زما خیال دی نو دغه رائے تفسیر به رائے څه کم دی دا مضمون دی صحیح شو اور بل دا چې شان نزول په باره کې
منګړت روایت پیش کول دا تفسیر برای هغه تفسیر برای څه مضمومه دی هغه د په زمری کې رسی یعنی یو آیتونه دي رکوع دی صورت دی هغه د پاره تا منګړت واقعیا جوړه کا خپل مدعا ثابتولو د پاره هغه ته پیش کین اوس شان نزول د نقل سره تعلق ستي د خورای سره تعلق نستی اندرنګ د ناسخ او منسوخ ولا خبره ده دغه آیت ناسخ دی او دغه آیت منسوخ شوه دی نو دام نقل سره تعلق ستي رائے سره تعلق نستی چې تخپل رائے پیش کړي چې را بس دا به منسوخ وي او دا به ناسخ وي صحیح شولا بلدا څګوره قران مجید تاسو ته یو مضمون بیان شوی بنیادی څه هغه د توحید صحیح شولا توحید دا د قران مجید بنیادی مضمون دی خو قران مجید غټ کتاب دی مضمون اور موضوع یعنی دا چاته یې څه کم شي په باره کې زیات بحث کیدل شي هغه د هغه کتاب ول مضمون وی لکه ګوره دغه کتابونو نمونه کې خودلی شوی دي کنه سکولونو کې تاسو ګورو یره دا معاشرتی علوم دی او دا اسلامیات دی او دا فزیکس دی او دا پلانکې کتابونه اندرنګ د مدرسو کې هم د صرف دی دا نحو دی وغیرہ وغیرہ نو اندرنګ قران مجید دا یو غټ کتاب دی نو دې کې هم مختلف مضامین بیانېږي نو کم مضامین دی بنیادی څه هغه زیاده تر بیان شوی دي اندرنګ نور هم ډیر دي او بنیادی مضامین هغه قران مجید کې اته دي څوره دي اته مضامین دي قران مجید کې بنیادی اول مضمون خو هغه توحید دی دا خو بنیادی اساسی یعنی ټول مضامین ولا رأس دی بنیاد دی صحیح شو نو هغه دی توحید اوس دغه نور وړه مضامین دا د دې تابع دي تابع څنګه دي ګوره سوچ ورته کوا توحید دی کنه توحید خدا مونږ ته رسیدلې دي چا په واسطه سره رسالت سره چا سره رسالت په واسطه سره پیغمبر علیه السلام ته توحید بیان کړی دی کنه نو دا شو د دویم مضمون شو رسالت اوس بیا څه کم خلق توحید او رسالت باندې ایمان راوړي توحید عقیده خپل کی پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړي الله پیغمبري وګڼي نو دوی د پر وعد دی دوی د پر څه شه دی وعد یعنی جنت ولا زیر دی لکه څنګه قران مجید آیت دی وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات اندرنګ کم یو سړی توحید نه انکار وکي رسالت نه انکار وکي نو قران مجید دی تبیا وعید بیانوي صحیح ولا دی تبیا وعید دی فبشرهم بعذاب الیم اندرنګ اوس دغه وعد اور وعید د دی ولا ظهور بکله کیږي نو هغه قیامت ورځ دی نو پنځم مضمون د قران مجید اهم مضمون هغه څه شه دی قیامت اوس بیا ورپسې شپږم نمبر ګوره توحید او رسالت څه چوک نه مانی کنه نه وعدو د واجی نه مانی څه زیری ورته بیان کی نه وعید نه هغه یریږي او نه قیامت ورځ کو د سره سره مانی نه قیامت ورځ څه شه دی نو دوه د پر بیا پنځم مذهب نه ورته تبلیغیان او غیوتی کې لانجا وکنه او ځکه د چا ولا چینک ته لاس واچولو اوس خو زمونږه عزت ته لاس واچولو اوس امیر صاحب بل نور صبر نه کیږي نو اندرنګ دا کافران څکله وعد سره هم د دوی کار نه کیږي وعید سره هم کار نه کیږي قیامت نه هم نه یریږي نو بس اوس په هغه پسې بیا توپک راخلي تور به ور پسې راغلي هغه سره بیا jihad کوي خو شي په خبرې نو ور پسې شپږم نمبر موضوع مضمون څه شه دی jihad دی اوس دغه jihad د کله jihad خو jihad دی خو jihad باندې څه کله نتیجې مرتب شي کنه تا ته ثمره ملاوي شي د الکیږي کنه چې مسلمانانو کې اجتماعیت راشي مسلمانانو دغه جماعت څخه کم دی کنه دا مضبوط شي صحیح شو او دغه جماعت کله مضبوطیږي چې کله دوی د پر احکامات بیان شي صحیح شو اجتماعي احکامات انفرادي احکامات د ټول څه کله احکامات دوی ته بیان شي دغه احکامات د عملی کی نو بیا به دوی د جماعت مضبوط شي کفار سره بیا د جهاد کولای شي کدا عملی نوي نو هغه جهاد به هیڅ قسم فائدہ نه لري نو د بعد احکام شرعیه بیانېږي دغه احکام شرعیه او کې یعنی تمام احکامات اجتماعي انفرادي د ټول احکامات ورکی بیانېږي اندرنګ بیا اتم نمبر هغه د جهاد اسی خیراتی نه کیږي جهاد د مفتو کار نه دی خوشولي نو جهاد د پر پیسو ضرورت وي اسلحه به اخلي صحیح شو اندرنګ مخکې د آسیان او دور او آسیان به اخلي توري بزغری به اخلي او نن سبا دور کې جاسونه به اخلي ها راکټ لینچري به اخلي ډېر غټي قیمتونه دي
نو دا څاخلی نو د خیرتی خو ته د چوک نه درکوي کنه نو مال به خرج کوي نو دی وجنه قرآن مجید بار بار د انفاق فی سبیل الله ولا ذکر کوي یلا الله په لار کې مال خرج کړو. اول مضمون توحید دغه توحید رساله دی رسالت په ذریعه سره توحید رسالت باندې ایمان نو وعد ایمان نه وروړي نو وعید او د دې ظهور وعد او وعید ولا قیامت پر ورځ باندې او څه کله بیا هم توحید او رسالت نه مني انکار کوي نو هغه منکرین به پریګه دي نه هغه سره به jihad کوي او jihad کیږي په جماعت سره او دغه جماعت څخه کله مضبوط وي نو بیا jihad باندې ثمرات مرتبه کیږي اور دغه جماعت څه شي سره مضبوطیږي مرتبه کیږي احکام شرعیه او سره نو احکام شرعیه او بیان اور بیا jihad خیرتی کیږي مفتو کې بلکې مال به خرج کوي.